آیا تاسو واټساپ هیک شوی؟ که هیک شوی څنګه کولی شو له هیک څخه یې خلاص کړو؟ آیا تاسو واټساپ هیک شوی؟ که هیک شوی څنګه کولی شو له هیک څخه یې خلاص کړو؟ آیا هیک څخه یې خپل واټساپ ساتلی شو؟ السلام علیکم. د سکیلز وړي چینل ټول ملګرو ته په دې هیله چې ټول بهتره کړو یاست د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ. زه د عبدالقیوم طاهر نیم هیلهمند یم چې موږ چینل کې نوي یوټیوب چینل سره سبسکرایب لایک کړئ او د بیل آیکن کېږئ تر څو زموږ هر ویډیو نوټیفیکیشن ستاسو پر وخت در ورسېږي. ملګرو نن درته ښایم چې موږ څنګه کولی شو چې خپل واټساپ وګورو هیک شوی ده که نه دی هیک شوی، او که هیک شوی نه څنګه کولی شو له هیک څخه یې وژغورو. ټوله طریقې درته ښایم. هیلهمند یم چې دا ویډیو تر پایه تعقیب کړئ. ټول ویډیو نه اوږدوم، ځم په ویډیو شروع کوم. لومړی د طریقه درته ښایم چې موږ څنګه کولی شو چې خپل واټساپ وګورو هیک شوی ده که نه دی هیک شوی. تاسو به لومړی راسئ دغه واټساپ مو راخلاص کړه، درې ډاټو باندې باید کلیک وکړئ. درې ډاټو باندې کلیک واخیسته، دلته لیکلي درېیم لینک اټ ډیوایس دې باندې زه کلیک اخلم. زه ګورم چې دی مې الحمدلله مې واټساپ نه دی هیک شوی. تاسو هم که هیک شوی دلته فون درکړی موبایل دلته لیکلي فون صحیح ملګرو، دلته لیکلي فون، نو دلته فون لیکلی، دلته بیا داسې کرښې تېرې کړي دلته درې ډاټه لیکلي صحیح درې ډاټه کړي تاسو درې ډاټه باندې کلیک واخلئ، خپل واټساپ لوګ آوټ کړئ د هغه موبایل نه. صحیح اتومات هغه موبایل نه واټساپ ختمېږي. نو اوس مو چک چې واټساپ مو نه ده هیک شوی. نو څنګه کولی شو چې خپل واټساپ له هیک څخه وژغورو؟ بیا هم راځو په درې ډاټو باندې کلیک اخلو. صحیح ده ملګرو، درې ډاټو باندې ما کلیک واخیست. کله مې کلیک واخیست بیا سیټینګ باندې کلیک اخلم. صحیح ده ملګرو، کله مې سیټینګ باندې کلیک واخیست دلته بیا راځو اکاونټ باندې کلیک اخلو. صحیح ده ملګرو، کله مې اکاونټ باندې کلیک وکړ دلته لومړی لیکل سیکیورټي انفارمیشن دې باندې کلیک اخلو تر څو زموږ واټساپ له هیک څخه وساتل شي. ملګرو تاسو دلته لومړی وګورئ، زه دا اپشن درته روښانه کړم. دغه اپشن صحیح ده ملګرو، دغه اپشن تاسو نه ښکاري خو دا زه پورته وخېږم، دا پورته وخېږم. دغه اپشن به تاسو آن آف وي، تاسو به یې آن کړئ. صحیح ده ملګرو، دا زه آن کړی. یو هغه دا شوه چې طریقه دا شوه چې موږ خپل واټساپ له هیک څخه وساتو. دویم پاسکي، تاسو به خامخا هغه ته راځئ واټساپ ته راځئ، پاسکي کوډ به ورکوئ. صحیح ده ملګرو، دلته ما پاسکي اوس ډیلیټ کړی ورکړې مې ده او ویډیو هم په دې خاطر ما پاسکي ډیلیټ کړې. نو که تاسو غواړئ چې واټساپ له هیک څخه وساتئ خامخا به پاسکي ورکوئ. دا دویمه طریقه ده. درېیمه طریقه جیمیل، دلته لیکلي جیمیل ادرس. صحیح ده ملګرو، نو تاسو به خپل واټساپ کې جیمیل ادرس ورکړئ. جیمیل ادرس ګټې دا دي چې که چېرې مونږ په افغانستان یا بل هېواد کې په هماغه هېواد نمبر باندې واټساپ جوړ کړو، بیا هم لاړو بل هېواد ته لاړو واټساپ مو خراب شو، ځکه یې مونږ واټساپ کې ډېر معلومات نه غواړو چې دا واټساپ بل څوک خلاص کړي بغیر د مونږ هلته خپل واټساپ خلاصوو نو هغه ته ویریفای کوډ راځي هغې نمبر ته. نو که مونږ هغه نمبر کار نه کړي نو ویریفای کوډ به څنګه راشي؟ نو که جیمیل ورکړئ یوه ګټه دا شوه چې تاسو کولی شئ چې نور هېوادونو کې دا واټساپ خلاص کړئ په همدې جیمیل. کله واټساپ جوړوئ کوډ ویریفای کوډ په جیمیل ته راځي، تاسو کولی شئ چې جیمیل له لارې کوډ راواخلئ او په واټساپ کې واچوئ. نو دا ډېره مهمه ده چې باید جیمیل پکې ور واچوئ. بیا کله مې جیمیل باندې کلیک واخیست دلته به لیکلي اډ ټو جیمیل. صحیح ده ملګرو، تاسو ګورئ دلته لیکلي اډ ټو جیمیل، د اډ ټو جیمیل باندې به کلیک واخلئ. صحیح ده ملګرو، د اډ ټو جیمیل باندې به کلیک واخلئ. اډ ټو جیمیل باندې ما کلیک واخیست، یوز دغه ول باندې کوم یوز کوم هغه باندې غواړم چې واټساپ هم جوړ کړم. صحیح ده، دا خپل جیمیل لیکم. صحیح ده ملګرو، دغه مې جیمیل ده، دا مې ورکړه. راځم دې باندې کلیک اخلم، دلته به ویریفای کېږي ملګرو. ما ته به ځان کنکشن کوم ویریفای کوډ راځي، دلته یې ما ملګرو ګورئ چې ویریفای شو. صحیح ده، او هغه واټساپ کې د ما جیمیل ونښت. دا درېیمه طریقه شوه. زه کولی شم چې دا واټساپ په هر هېواد کې خلاص کړم په همدې نمبر، ځکه ویریفای کوډ به په جیمیل ته راځي. بل تاسو جیمیل که نه ورکوئ دلته بل اپشن ده، دغه اپشن په واسطه کولی شئ چې خپل واټساپ خلاص کړئ. د هیک څلورمه طریقه ده چې تاسو به واټساپ هېڅکله هیک نه شي. دا م ورکومه، دلته لیکلي ټرن آن، دا ورکوم. تاسو هر رقم کوډ غوښتلی شئ چې دغه کې ورکړئ، نو تاسو یې کولی شئ چې دلته کوډ ورکړئ. څوک یې ورکوي څوک نه ورکوي، خو ځکه جیمیل ورکړي بیا دا څوک نه ورکوي، که جیمیل نه ورکړي دا بیا ورکوي. نو که تاسو ورکړئ هغه م ورکړئ، دا وکړئ لا به قوي سي لا به ښه سي تر څو د هیک څخه وساتل سي. نو کله م کوډ ورکړه، زه کوډ ورکومه، دا کوډ ورکومه تلیز دا ما نه بیا غواړي زه بیا ورته خلاص شوم. صحیح دا هم کېږي انسو تنسو، که دا زه کولی
چې کله مې واتساپ خراب سي جیمیل له لارې خلاص کړم یعنې ما ته راغی نو دا کولی شم چې دا دوست ورکړم او خلاصېږي به دا بل څوک نشي کولی که فنګر لاک هم د واتساپ ورته خلاص کړم نو دلته بیا بل کوډ غواړي دا کوډ به نشي خلاصولی دغه ویډیو ده هیله مند یم چې یو څه مو ترې زده کړي بیا مې یادونه کړم که زموږ یوټیوب چینل مو نه وي سبسکرایب کړی یوټیوب چینل سره لازمي سبسکرایب کړئ کوم پوښتنه پیشنهاد وړاندیز لرئ هغه هم تاسو کولی شئ تر بیا بلې ویډیو په هکله یې دا د رب سپارم هر چېرته سبا دا سوکاله پرمختللي اوسي الله مو مل شه